سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته فری ټي آر ایکس یو نوی سایټ در معرفي کړم چې مونږ کولی شو په دغه فری وړیا سایټ کې مونږ تاسو ټي آر ایکس وګټو او بالکل هغه ټي آر ایکس مونږ تاسو خپل باینانس او همدارنګه ټرست ویلټ ته چې دی هغه ولګو ویډرا ترې وکړو. نو په نن ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته یو بهترینه فری وړیا سایټ در معرفي کوم چې مونږ تاسو کولی شو په وړیا ډول سره له دغه سایټ څخه مونږ تاسو ټي آر ایکس یا په وړیا ډول سره مونږ تاسو له دغه سایټ څخه انلاین پیسې وګټو. نو دغه ویډیو تاسو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل میراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. د دې سایټ لینک په تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او په لومړي کمنټ کې به هم د دې سایټ لینک تاسو ته شي میلاو شي. نو ډسکرپشن کې دغه کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دی په دې لیکنه یا په دې ټایټل باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو دغه به تاسو ته د ډسکرپشن خلاص شي. دلته به ما لیکلي د فری سایټ لینک دا دی. نو په دې شین خط باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په خط باندې تاسو کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه سایټ چې په دغه شکل سره راخلاص شي. نو دا د ټي آر ایکس په وړیا ډول سره مونږ کولی شو په دې کې ټي آر ایکس وګټو او بالکل د ال ټي سی سایټ په رقم چې دی دغه سایټ چې دی جوړ شوی دی. نو دلته به تاسو راشئ په دې باندې به تاسو په ساین اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ساین اپ باندې تاسو کلیک وکړو لږ انتظار بعد به تاسو خپل یو یوزر به ورته ورکړئ، همدارنګه ایمیل پاسورډ او په دې سره به ستاسو اکاونټ چې دی بالکل په دغه سایټ کې چې دی جوړ شي. لومړي په بر اثر کې به تاسو یو یوزر جوړ کړئ. لکه مطلب زه یوزر جوړوم خان جوړوم خان مې جوړ کړي. یو دوه دغسې یو یوزر به تاسو ځان دپاره جوړ کړئ. دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. لکه مطلب زه یو ایمیل ورکوم څه شو دغسې یو ایمیل به تاسو ورکړئ. څه شو یو ایمیل به تاسو ورکړئ. لکه دا یو ایمیل ما ورکړ، زه خپل یو ایمیل ورکوم. ګورئ په لومړي سر کې به تاسو یوزر نیم جوړ کړئ. دغسې یوزر نیم به تاسو جوړ کړئ. صحیح شو. بیا به خپل ایمیل ادرس ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ او همدغه پاسورډ به لاندې بیا په همدې ځای کې همدا پاسورډ به بیا راواخلئ، په دلته بیا تاسو ورکړئ. چې کله دلته ورکړئ دلته به تاسو ولیکئ آی ایم ناټ ریبوټ. صحیح شو. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. چې کله کلیک پې وکړو نو دا ټیک مار به آن شي. صحیح شو. دلته به په کریټ اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. ګوره زموږ ستاسو اکاونټ چې دی هغه بالکل راجستر او چې دی اکاونټ هم جوړ شو. نو دلته به تاسو راشئ، لومړی به تاسو خپل ایمیل وریفای کړئ. صحیح شو. ایمیل به تاسو څه ډول وریفای کوئ؟ دلته به تاسو راشئ، په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. بره په نوټیفیکیشن به تاسو دلته راغلی وي، ځکه نوټیفیکیشن راځي دغه شنه نشانه ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. چې کله هم کلیک وکړو دلته به لیکل شوي وریفایډ. صحیح شو. دا وړوکې نشانه ده وریفای. صحیح شو. په دې وریفای باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. چې کله په وریفای باندې تاسو کلیک وکړو دلته به تاسو ځکه تاسو سره راځي وریفای ایمیل. صحیح شو. دغه وریفای ایمیل باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. وریفای ایمیل. صحیح شو. وریفای ایمیل باندې کله تاسو کلیک وکړو نو اوس به زموږ ستاسو ایمیل ته یو کنفرمیشن ځي. نو هغه کنفرمیشن باندې به موږ تاسو کلیک کوو. ګوره زموږ اکاونټ ته یو کنفرمیشن لینک لاړ. صحیح شو. اوس به راشو موږ به خپل دغه را خلاص کړو، جیمیل به را خلاص کړو. زه راځم ګورئ ما چې کله خپل جیمیل را خلاص کړ ماته یو ایمیل راغلی. په دې ایمیل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله ایمیل باندې کلیک وکړو دلته راځي کنفرمیشن لینک. صحیح ده. دغه شنه خط په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په کنفرمیشن لینک باندې تاسو کلیک وکړو گو ټو هوم ته به لاړ شئ. ګوره لس فری سپین به موږ تاسو ته چې دی راکړل. نو اوس به بیرته راشو همدغه سایټ ته. چې کله موږ همدې سایټ ته راغلو نو اوس به زموږ ایمیل ګوره ایمیل وریفاید شو. ګوره دې کې ایمیل وریفای شو. صحیح شو. په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ خپل ایمیل وریفای کړئ. بل تاسو که دغه سایټ ته نور ملګري را دعوت کوئ نو په دې ځای کې په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای چې کله تاسو کلیک وکړو نو دلته به لاندې راشئ. صحیح شو. دغه سیټینګ سره چې کوم اپشن دی دا ټیم جوړونې دې ځای ته به تاسو راشئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک پې وکړه لاندې به راشئ. دې ځای کې تاسو کولی شئ چې کوم ریفرل کې تاسو ګټه راځي هغه تاسو ورته ویډرا کړئ. دلته به دغه لینک ته تاسو کاپي کولی شئ او نور ملګرو ته هم ورلیږلی شئ. صحیح شو. دا لینک ته صحیح شو ځای نه تاسو کاپي کولی شئ او همدارنګه بیرته به راشئ بهر سایټ ته. کله چې سایډ عمومي صفحې ته تاسو راغلی نو تاسو کولی شئ ګیمونه هم پکې وکړئ او همدارنګه دې ځای کې تاسو کولی شئ سپین استفاده کړئ. نو کله چې تاسو خپل ایمیل وریفای کړئ لس سپین تاسو ته په وړیا ډول سره درکوي. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به راشئ. لاندې چې کله راغلی دلته لیکل شوي فری سپین دا وینئ. په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړئ ګوره موږ تاسو ته به دغسې لږ ټي آر ایکس موږ تاسو ته کلیم شي. صحیح شو. نو په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له دغه فری سایټ څخه تاسو استفاده وکړئ. دا به تاسو ټول کلیم کړئ. صحیح ده. په همدې ترتیب سره به تاسو دا ټول کلیم کړئ. چې کله کلیم کړو
نو دا د کلیم شو. صحیح شو. چې کله کلیم شو آی ایم ناٹ ریبوټ باندې به تاسې کلیک وکړئ، ستاسې ریبوټ به آن شي. بیرته دوباره له دې نه بیګ وکړئ. صحیح شو. په دې کې تاسې ګیمونه هم کولی شئ، په دې کې تاسې ته ګیمونه ښکاري. صحیح ده، دا ګیمونه دي، ځکه کولی تاسې ګیمونه هم وکړئ. او اوس غواړئ تاسې مطلب ټي آر ایکس تر ویډرا کوئ، دلته په وایلیټ باندې تاسې کلیک وکړئ، په دې کې وایلیټ دی. صحیح شو. په دې وایلیټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. ټیک شو. چې کله وایلیټ باندې کلیک وکړئ، یو ډپوزیټ دی، یو ویډرا ده. ویډرا باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله ویډرا باندې کلیک وکړو نو ګورئ موږ تاسې سره چې کله 15 ټي آر ایکس برابر شي، موږ کولی شو له دغه سایټ څخه چې دی دغه ټي آر ایکس ویډرا کړو. نو دا هم د ال ټي سی پر رقم یو بهترین او خوندور سایټ دی، کولی شئ په دې کې کار وکړئ او په وړیا ډول سره دغه سایډونه تقریبا 3-4 سایډونو باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي او ټول وړیا بالکل حقیقي سایډونه دي او بالکل ویډراوې ورکوي. نو په دې هیله چې تاسې سره دغه ویډیو خوښه شوې وي. مننه.